Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. Dear student, موږ د anatomy and physiology second semester lectures شروع کړیو. پاغه کې موږ special senses unit چې کوم هغه شروع کړیو. د eye two parts موږ ډیسکس کړیو چې د eye زموږ سره anatomy سره د هغه physiology د هغې نه بعد بیا د eye چې کوم 3 layer هغه موږ ډیسکس کړیو. نو هغه لیکچر چې کوم دی هغه په پلی لیست کې شته دی او الریډي تاسو هلته کې کتلی شئ. په دې ننني لیکچر کې موږ خبره کوو او د آی دپاره چې کوم ریسپټر ریسپانسیبل دی هغه ریسپټر به په دې کې موږ ډسکس کوو. نو راځو اوس فوټو ریسپټر له چې فوټو ریسپټر څه ته ویلی شي. د فوټو مطلب دی زموږ سره لایټ. هغه ریسپټر چې هغه زموږ سره لایټ ریسیو کوي هغې ته موږ ویلی شو فوټو ریسپټر. ټیک شو. نو اوس د ویژن دپاره چې کوم ریسپټر ریسپانسیبل دی سمپلی هغې ته فوټو ریسپټر ویلی شي. زمونږ سره په دې ریسپټر کې که موږ خبره وکړو چې مطلب یو موږ کتل کوو مختلف څیزونه چې د هغه موږ وینو نو دغه لیدلو دپاره چې کوم ریسپټر ریسپانسیبل دی هغې ته سمپلی څه وایي هغې ته فوټو ریسپټر ویلی شي. دغه ریسپټر یو لایټ چې د هغه موږ ریسیو کړو فرست لایټ به راځي کارنیا به ورته ریفلیکشن شو کوي. د هغې نه بعد به دغه لایټ دغه ایمیج چې کوم دی هغه به سکلیره له ورځي او د سکلیره نه بعد چې کوم دی دا به ورځي ریټینا له او ریټینا چې د هلته کې د ایمیج فارمیشن به کېږي. د هغې نه بعد به دا ریسپانس د برین چې کوم کارټکس ایریا ده هغې ته به ورځي او هلته کې به بهتر ډیفرنسیشن کوي چې دا پکچر د فلاني کس دی. نو دغې دپاره چې کوم ریسپټر ریسپانسیبل دی سمپلی هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ فوټو ریسپټر ویلی شو. فوټو ریسپټر آر د سیل دیٹ ابزارب د لایټ اینڈ جنریټ ا کیمیکل اینڈ الیکټریکل سیګنل. اوس د داسې ریسپټر دی زموږ سره د فوټو ریسپټر چې کوم دی یو خو دا کار کوي چې دا لایټ ابزور کوي. سیکنډ وان چې دا کوم کار کوي دا یو الیکټریکل سیګنل چې کوم دی هغه هم دغه کوي. اوس د سیګنل څنګه دا ټرانسفر کوي که آی ته موږ وګورو تھرډ نمبر نر چې دې ته کوم راغلی دی هغې ته اپټیک نر وایي. دغه اپټیک نرز کنیکشن د چا سره دی د دې کنیکشن چې کوم ده مینلی د دې برین سره کنیکشن دی. نو دا د پته لګي چې دا ایمیج د دې کس دی. نو there are 3 kind of photoreceptor in the retina. به mainly 3 kind of receptor چې کوم دی هغه په ریټینا کې لګېدل دي. MCQs کې درته راتلی شي چې په ریټینا کې mainly څو قسمه ریسپټر چې دا هغه لګېدلي دي. نو 3 main type of receptor چې کوم دی فوټو ریسپټر هغه په څه کې لګېدلي دي هغه په ریټینا کې لګېدلي. ریټینا چې کوم مونږ انټرنل لیرز د آی ویلی په هغې کې مونږ ویلو چې ریټینا زموږ سره د ټولو نه انټرنل لیر دی. نو اوس په دې کې زموږ سره یو راډز دی. راډ څه ته ویلی شي کنټین ا پروټین پیګمنټ کالډ روډوپسین. اوس په دې کې یو قسمه پروټین پیګامنټ دی. پروټین اصل کې زموږ سره څه شی دی دا مختلف بایوکیمسټري کې به تاسو ډسکس کړی چې دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی. دا د څه نه جوړ دي د امینو ایسډ نه جوړ دي. مطلب 20 ډیفرنٹ ټایپ اف امینو ایسډ دی هغه یو بل نه مختلف په څه منې دي په آر ګروپ منې دي. دغه مختلف سټرکچر الریډي تاسو په دغه کې بایوکیمسټري کې ډسکس کړي دي. خو دلته دا راډ چې کوم دغه راځي زموږ سره په آی کې نو په دغه کې یو قسمه پروټین دی په دې آیز کې دغلته کې موجود دی. هغه پروټین ته څه ویلی شي هغې ته روډوپسین ویلی شي. د دې روډوپسین څه کار دی دا زیاتره نایټ دا تیاره چې موږ ته په نظر باندې راځي دا تیاره شو کول د چا کار دی دا د دې روډوپسین کار دی. او روډوپسین څه شی دی نو دا یو پروټین پیګامنټ دی. MCQs کې درته راتللی شي. بیا راډ سیل دی پکې زموږ سره راډ سیل آر ریسپانسیبل فار د نایټ سکوپټک ویژن. اوس په دې کې یو قسمه راډ سیل دی. راډ سیل چې کوم دی هغه مینلی د څه دپاره ریسپانسیبل دی د نایټ دپاره مطلب تیاره شو کول. دې ته بل د سکوټوپیک ورته هم ویلی شي. سکوټوپیک ویژن د سکوټ مطلب څه دی سکوټ مطلب دی ډارک او اوپ مطلب څه دی ویژن. نو دغه ورته ویلی شي. they cannot distinguish the color in each other because they have only one kind of rhodopsin. اوس دا چې دا زموږ سره په لایټ او په دې کې ډیفرنسیشن نشي کولی. دا ولې نشي کولی په دې کې زموږ سره مینلی چې کوم هغه روډوپسین پروټین دی هغه په دې کې نشته. نو ځکه دې کې بیا کلر او د دې پته نه لګي. کین ناټ ډسټنګویش اصل کې مونږ ډیفرنسیشن ته ویلی شو فرق ته ویلی شو. نو هغه فرق چې کوم دی هغه په دې کې بیا نه کېږي. د دې نه علاوه بل زموږ سره په دې کې دغه خبره کوي نو داسې MCQs دي تاسو ته راتلی شي چې کوم نایټ ټایم موږ ته دغه شو کوي هغه زموږ سره کم یو ریسپټر دغه کې راځي هغې ته موږ سکوټوپیک ویژن ویلی شو. ټیک شو چې کوم موږ ته نایټ دغه شو کوي هغه کم یو دغه دي هغې کې یو قسمه پروټین دی. پروټین به په کم دغه کې راځي نو دا تاسو ته MCQs کې راتلی شي چې هغه پروټین ته څه نوم وایي هغې ته روډوپسین وایي. نو د دې روډوپسین نه هم MCQs تاسو ته راتللی شي. او د دې مین کار دا دی چې دغه لایټ چې کوم دی د لایټ ابزور کوي. د لایټ ابزور کولو دپاره د
دې وایولینت څومره دی نو د دې آی د پاره چې کوم وایولینت دی مونږ ته چې کوم په نظر من دغه راځي د لایټ ابزور کول نو دا 500 نینومیټر پورې هغه لایټ چې کوم وایولینت دی هغه دا ابزور کولی شي ټیک شو دا ایم سی کیوز پوینټ اف ویو سره ځان ته یاد ساتئ د دې نه علاوه په دې کې بل یو سیل دی هغې ته مونږ کونسل ویلی شو کونسل چې کوم دی دا د څه دپاره ریسپانسیبل دی ریسپانسیبل فار د ډے دا د ډے دپاره د ډے دپاره کوم ریسپانسیبل دی نو هغه زموږ سره کون کې راځي ایم سی کیوز درته راتلی شي راډ د څه دپاره ریسپانسیبل دی نو هغه د نایټ دپاره ریسپانسیبل دی نو وایي کونسل آر ریسپانسیبل فار د ډے پوټوټوپیک ویژن دې ته پوټوټوپیک ویژن هم ویلی شي ایز ویل ایز د کلر ویژن دې ته اوس کلر ویژن هم ویلی شي اوس دا راډ چې کوم راتله دا بالکل د شپې تا ته به هغه تیاره ټایپ دغه ښکاري نو دغې دپاره چې کوم پروټین ریسپانسیبل او کوم پروټین پیګمنټ ریسپانسیبل هغې ته به روډوپسین وي روډوپسین نه مطلب دا به تاسو ځان ته یاد ساتئ چې دا به د نایټ دپاره څه وي دا به ریسپانسیبل وي بل کون چې کوم دغه دی زموږ سره هغه به د څه دپاره ریسپانسیبل وي د کون چې کوم ریسپټر دی ایم سی کیوز پوینټ اف ویو سره دا ځان ته یاد ساتئ چې دا به صرف او صرف د ډے دپاره دا به ریسپانسیبل وي د کونسل هیو ویژوال پیګمنټ از کالډ پوټوپسین دې ته پوټوپسین ویلی شي دا څه ته ویلی شي دا کم چې د روزي دپاره زموږ سره سیمپلی ریسپانسیبل کم پروټین دی هغې ته موږ پوټوپسین ویلی شو دیر آر 3 kind of the cones absorb the different kind of wavelength lights اوس په دې کې زموږ سره مینلی 3 قسمونه دي هغه 3 قسمونه چې کوم دي هغه زموږ سره مختلف قسم هغه لایټ چې کوم دی هغه څه کوي هغه ابزور کوي بل د دې وایولین چې کوم دی هغه به څومره کیدی شي هغه زموږ سره د 500 نینومیټر پورې کیدی شي بل زموږ سره په دې کې یو ګینګلیان سیل دی ګینګلیان سیل څه شی دی ار د لارجسٹ نیورون اف د ریټینا اوس په ریټینا د آی چې کوم لیر راځي زموږ سره د ټولو نه انټرنل چې کوم لیر دی بل زموږ سره په دې کې سپورټیو سیل دی سپورټیو سیل ته اصل کې موږ ګینګلیان سیل ویلی شو ګینګلیان سیل چې سیمپلی زموږ سره په ریټینا کې کم سپورټینګ سیل موجود دي د ویژن دپاره چې کم ریسپانسیبل دی کم چې موږ ته لایټ شو کوي دا ایمیج د برین ته ټرانسفر کول کارټیکس ایریا ته نو کارټیکس ایریا ته چې کم مینلی زموږ سره ایمیج ټرانسفر کوي نو هغه زموږ سره کم سیل دی هغه زموږ سره یو سیل دی هغې ته موږ ګینګلیان سیل ویلی شو دا سپورټینګ سیل دی د ریکسان فرام د اپټیک نرز some of the ganglion cell absorb the light and transmit the signal of the brainstem nuclei they control pupillary diameter اوس دا سیګنل به څوک وړي دي دپاره یو نیوران ریسپانسیبل دی مینلی به تاسو کرینیل نرز ویلي کرینیل نرز چې کوم دی په هغه کې زموږ سره 12 پیر کرینیل نرز دی بل زموږ سره دا لایټ برین ته ټرانسفر کول دا لایټ چې څوک ټرانسفر کوي هغې ته موږ څه ویلی شو هغې ته موږ دغه اپټیک نرز ویلی شو د اپټیک نرز چې کوم دی دا په کوم ځای کې لګېدلی دی دا په آی کې لګېدلی دی د دې کنیکشن د چا سره دی ډایرکټ د برین چې کوم پارټس دی زموږ سره د هغې سره د دې کنیکشن دی او دغلته کې موږ ته ایمیج څوک شو کوي په دې سترګه کې یو سپیسیفیک پارټ دی چې هغې ته موږ ریټینا ویلی شو دغه ریټینا شوه فار ایگزامپل ستا آی ته ماسکیټیو راتلل دي ماسکیټیو چې کله ستا آی ته راځي نو دغلته کې لیکریمل ګلینډ دی لیکریمل ګلینډ چې د هغه به بیا د ټیر سیکریشن کوي موږ چې ورته اوښکې وایو دا اوښکې چې کوم دي د دې آی کنټریکټ کېدل ریلیکس کېدل دا د چا په ترو منې کېږي د اپټیکس نرس په ترو منې کېږي د دې دپاره زموږ سره دغه چې کوم دی دا ریسپانسیبل دی اوس په دې کې تاسو دوه قسمه هغه کوم سیل چې د هغه کتلی شئ په دې ډایګرام کې دا ورکړي دي یو زموږ سره راډ سیل دی بل زموږ سره کون سیل دی راډ سیل چې کوم دی هغه ریسپانسیبل دی د څه دپاره د نایټ دپاره د شپې دپاره ته په شپه کې یو شیز لیدل کې روان وي په تیاره کې دغه تیاره چې تا ته کوم ښکاري د تیارې دپاره چې کوم سیل ریسپانسیبل دی کوم پروټین پیګامنټ دی هغې ته موږ راډ ووي او کوم پروټین پیګامنټ دی هغې ته موږ روډوپسین ووي ټیک شو بل دې نه علاوه کون شیپ چې کوم دی کلر تا ته وایټ ښکاري یلو ښکاري بلو ښکاري نو دغه کلر دپاره چې کوم پروټین کوم پیګامنټ ریسپانسیبل دی هغې ته موږ څه ویلی شو هغې ته موږ کون ویلی شو نو دې نه راته ایم سی کیوز راتلی شي چې نایټ دپاره کوم ریسپانسیبل دی راډ د څه دپاره ریسپانسیبل دی نو دا ځان ته یاد ساتئ بل زموږ سره څه دی د ایمیج فارمیشن اوس د دې ایمیج د فارمیشن چې کوم دی دا څنګه کیږي د آی از جسٹ لایک ا کیمرا اوس د آی مثال چې کوم دی دا جسٹ لایک کیمرا دی اٹ از د اپټیکل ایلیمنٹ فوکس د ایمیج ان آبجیکټ ایٹ د لایټ سینسیټیو فلم کالډ ریټینا اوس په آی کې چې د ټولو نه کم سینسیټیو پارټ دی زموږ سره کم چې موږ ته ایمیج شو کوي کم چې موږ ته پکچر شو کوي هغې ته موږ ریټینا ویلی شو ټیک شو د ایمیج فارمیشن انوالو 3 پروسیس اوس مینلی چې کوم دی 3 پروسیس کیږي کله چې موږ یو شیز وینو یا یو ایمیج موږ ته شو کیږي هغې دپاره زموږ سره څو کیږي 3 پروسیس کیږي یو ته موږ ویلی شو ریفریکشن بل ته ویلی شي اکوموډیشن بل ته ویلی شي کنسټرکشن نو که موږ د ریفریکشن خبره وکړو ریفریکشن بینډینګ اف د لایټس بای د لینز اینډ کورنیا اوس دا ریفریکشن شو کوي فار ایگزامپل ته یو لایټس دغه ته ګوري
نو دا ریفریکشن چې کوم دی دا بیسیکلی څنګه کیږي دا لایټ بینډ کېدل دینه د رڼا را تمبول د چا کار دی دا د آی د کم پارټس چې موږ سره راځي کارنیا ورته موږ وایو کارنیا چې دغه په دې لایټ کې چې دا بونسینګ بیک که موږ خیال وکړو فار ایگزامپل نایټ ټایم موږ یو دیوال ته موږ لایټ ونیو دغه لایټ چې د دیوال نه را واپس کېدل یا د دې نه علاوه یو شیشې ته موږ لایټ ونیو دغه واپس کېږي بیک هغه رڼا چې واپس راځي نو دغې ته موږ څه ویلی شو موږ وایو د اپټکس هغه چې کوم دي دغه کې زموږ سره دا ریفلیکشن ریفریکشن اکموډیشن دا ټوټل په دې کې راځي اوس دا رڼا واپس کول په دې آی کې څوک دی چې داسې رڼا واپس کوي چې کوم پارټس دی کومه ایریا د هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ کارنیا وایو نو دا به ورته ریفریکشن شو کړي دا کم کارنیا چې کوم پارټس دی دا لایټ چې هغه بیک کړي نو چې کله بیک کړي د هغې نه بعد به اکموډیشن یو پروسس دی هغه په دې آی کې کېږي اکموډیشن څنګه کېږي چینج د شیپ اینډ د لینز اوس دغه شیپ او لینز په دغه کې به هغې کې به تاله څه کې چینجز به راولي نو دا چینجز څوک راولي دا چینجز چې کوم د آی پارټس دی مینلی کارنیا په هغې کې دننه به دا چینجز راشي د دې نه بعد بیا کنسټرکشن کېږي نیروینګ اف د پیوپل دا کم پیوپل پارټس چې کوم راځي دا به نیرو شي او کنسټرکټ به شي نو دغې ته موږ کنسټرکشن ویلی شو ټیک شو نو بیا به تا ته د هغې نه بعد دغه چې کوم دی دا به چېرته ورځي دا به ریټینه ته ورځي او ریټینه کې به هلته کې د ایمیج فارمیشن کېږي نو اوس دا ریفریکشن یو پروسس چې کوم دی مخکې موږ ایکسپلینیشن سره ډسکس کوو نو ریفریکشن اف لایټ څه ته ویلی شي by entering of the lights into the eyes that are refracted in the cornea اوس کارنیا چې دا څومره پرسنټیجه پورې هغه ریفریکشن چې هغه کولی شي نو 75% چې کوم ریفریکشن کېږي هغه په کوم ځای کې کېږي نو هغه مینلی په کارنیا کېږي ټیک شو 25% چې کوم ریفریکشن دی I may so that the light rays come into the exact focus on the retina بقا 25% چې کوم دی هغه مینلی بیا په دغې باندې فوکس کوي دا کم لایټ چې کوم دی دا څه کوي بیک کوي image focus on the retina and are the real and inverted اوس دغه شانې بیا به تا ته هغه ریل ایمیج چې کوم دی هغه شو کېږي خو ریل ایمیج چې کوم دی هغه ستا ته بره بیا په برین دغه کې پته لګي چې دا پکچر د چا دی نو مختلف قسمه ستا مخې ته مطلب یو دوه درې وایز راغلو فار ایگزامپل ته په هغې کې ډفرینسیشن کوي چې دا رضوان دی رومان دی دغه شانې مختلف قسمه په نیم باندې به تا ته پته لګي چې دا د کس دی خو دا پته به څوک لګوي دا پته چې کوم دی دا به د برین کوم پارټس چې کوم دی هغه به زموږ سره لګوي کارټکس خو دا ایمیج فارمیشن په کوم دغه کې کېږي نو دا چې کوم دی دا په ریټینه کې کېږي مینلی دا ایم سی کیوز تاسو ځان ته یاد ساتئ ایم سی کیوز داسې راتللی شي بل زموږ سره یو پروسس دی چې هغې ته موږ ویلی شو اکموډیشن اصل کې څه ته ویلی شي اکموډیشن اف د آی ریفر ټو ایک د فیزیالوجي ایڈجسټینګ د لینس to alter the increase refractive power to closer the object and decrease of for the distant object اوس فار ایگزامپل یو لري یو آبجیکټ دی تا هغه ګوري یا یو ډېر زیات نږدې دی تا ته نو دغې اعتباره به تا هغه لینس چې کوم دی هغه دغه کوي خو په دې کې دا فیزیولوجي که موږ د دې فنکشن وایز دا موږ وګورو نو هغه لرې شیز چې کوم دی په هغه کې به تا ته مختلف قسمه په آی دغه کې به چینجز راځي تا ته بلر کېږي لرې به تعین ستا د نظر نه بې څه کېږي هغه به غایب کېږي دغه شان یو آبجیکټ چې کوم دی هغه تا ته ډېر زیات کلوز دغه دی نو دغه ستا د آیز په هغه پاور دغه باندې ډیپینډ کوي فار ایگزامپل یو چیز لرې دی نو آیز په دې باندې دا دغه کوي چې هغه کم چینج شیپ چې کوم دی هغه چینج کړي یا په دا کې اکوموډیشن راولي د لینزز اف د آی آر کنویکس اینډ کنورج د لایټ ریز اوس په دغه کې یو قسمه کنویکس لینز چې کوم دی هغه هم لګېدلی دی د هغې کار دا دی د لایټ څه کړي دا کنورټ کړي نو اوس دغه لینز کم دغه دغه کوي تا ته لرې شو یا نږدې شو نو دغه کې به څه کې چینجز به راولي هغه فکس کوي به ستا دپاره فار ایگزامپل یو کس چې دی خلک اکثر لرې دغه سینګ کوي دغه شانې موږ وګورو نو هغه بیا خپل د آیس ته چې کوم دی لاس ونیوي یا دغه شانې هغه سیز چې کوم دی هغه فوکس کړي نو دغه شانې په دې کې اکوموډیشن کول دا څوک کوي د آی کوي د نیر پوینټ اف د ویژن in the minimum distance from the eyes in the object can be clearly focused with the maximum accommodation the distance about the 10 cm for in the young adult اوس که دغه شانی د minimum distance د کمونه کمه فاصله موږ واخلو په هغې کې یو object چې دغه موږ ګورو یا کلیرلی موږ فوکس کوو نو 10 سمټیمیټره پورې دغه سیز چې کوم دی دا موږ څه کولی شو فوکس کولی شو اوس په دې پکچر کې هم تاسو کتلی شئ دا اکوموډیشن یو دغه یې ورکړی دی سیلري مسل زموږ سره کم دغه ته راغلی نو دا په آی کې چې کوم مسل دی هغې ته سیلري مسل ویلی شي فایبر شو په دې کې at minimum stint for the distant vision دغه شانې دې دپاره یو minimum خاص یو distant دی وایي the eye accommodate for the close vision by tightening the ciliary muscle allowing the pliable crystalline lens to become the more rounded اوس په دې کې یو قسمه کم لینس چې دي هغه لګېدلی دي
نو د دغه کار دا دی زموږ سره چې کله فار ایگزامپل دې ته لایټ راځي نو دغه لایټس په دې ویژن په دې کې دا کلوز کول د آیز د مسل کلوز کول نو تا دغه چې کوم دی هغه به څه کېږي هغه فکس کېږي سیلري مسل کنټریکټډ د فایبر select the lens around to greater extent to close the vision. اوس دغه شانی د سیلري مسل به کنټریکټ کول دا دی چې ته به آی کلوز کی کله یو لري یو فاصله من یو ابجیکټ تانه پروت دی او تا دغه چې دغه لیدل غواړي نو دغه شانی د هغې دپاره به آی ته څه کې کلوز به کي دغه فوکس کې مطلب په دغه کې هغه اکموډیشن چینجز چې کوم دی هغه په دې کې څه کېږي هغه راځي بل یو ډیسټن ویژن یا کلوز ویژن دی نو وی لایټ ریز ټو ډیسټنس د ابجیکټ are nearly parallel and don't need as much refraction bring them to focus. اوس یو څیز چې دغه لرې دی یا تا ته نږدې دی نو دغه فوکس کول چې کوم دي هغه څه کې هغه نیډز دغه به نه لري مطلب د لرې یو ابجیکټ شو